انسان چې کله نیکبخت وي، نیک عمل وي، ایمان والا وي، دله ملک الموت راشي، ورسره خپل ملګري نو ډېر ښه انداز کې ورسره ملاو شي. الله اکبر. کله چې روح د ده نه اخلي نو ډېر په ښه انداز کې د ده نه روح واخلي، داسې روح دې واخلي چې دته احساس نه کېږي. یعنې داسې مثال علما د هغې بیانوي لکه وړو کې چې کله ویښته نښته یې ډېر په اسانۍ ترې راوځي، داسې انداز کې روح واخلي. الله اکبر. او هغه ته خپل مقام وښودلی شي په جنت کې چې دغه دې ځای دی. تاسو سوچ وکړئ، ډېر نیکان خلک به تاسو لیدلي، سترګې اکثر کلاو پاتې په دې مخ باندې مسکای، او ورته الله خپل مقام ښودلی چې بنده لا خوف علیهم، تاسو باندې خفګانونه نشته، مه یېرېږئ. دا غمجنتیا د هغه چا دپاره ده چې هغه د الله رب العالمین په لاره باندې نو ته مؤمن یې، الله رب العالمین ورته خپل مقام او مرتبه ښیي. او کله چې انسان ګناهګار وي لکه موږ او تاسو، علما بیانوي چې ملک الموت سره د ملګرو راشي ډېر قبیح شکل کې، داسې ملایک ورسره وي چې هغه ډېر بد شکله وي، دته ودرېږي د ده نه روح اخلي. د انسان داسې ترټاړې شروع کړي چې تاسې وینم، او دا روح دې په داسې انداز کې اخلي. علما د هغې مثال بیانوي لکه د مالوچو په یو بوډي کې چې یو داسې غلی نښتې وي، داسې لښته چې هغه د غنو والی او چې ته راکش کړې په سختۍ باندې راوځي، داسې حالات کې د روح اخلي. او هغه ځای درته ښودلی کېږي په جهنم کې چې دا مستحق دی. الله اکبر. مسلمانانو، مؤمنانو، موږ ته ګوره ډېره سختۍ پرتې دي، ډېر تکالیف راته پراته دي. موږ هسې نه چې بېغمه ژوند وکړو چېرته، نه، باید موږ الله رب العالمین ته متوجه شو، الله رب العالمین رضا کو په دې باندې. داسې ونه شي باید چې موږ غافله پاتې شو. صحابه مبارک راځي، خاص کر د عثمان رضی الله عنه بارک، کله چې به دا مقبرې ته راغلی او دا قبر به یې ولیده، دومره به یې وژړلې چې د هغې د ژړا د وجې نه د هغې دا ږیره مبارکه به ټوله رنده شوه. چاته یې تپوس وکړو چې ای عثمانه ولې وجه څه ده؟ وایي دا ځای د جنت د باغچو نه باغچه ده او د جهنم د کندو نه یو کنده ده. د دې وجې نه ژاړم چې دلته ناکام شوم ټول عمر ناکام، او چې دلته کامیاب شوم ټول عمر کامیاب. الله اکبر. اے محترم، داسې سخت ځای دی چې د هغې مونږ سوچ نه شو کولی، داسې سختۍ هلته پرتې دي. باید مونږ دلته ځان تیار کړو د هغې ژوند لپاره. که مونږ ځان تیار نه کړو نو بیا مونږ تباه او برباد. د دې